داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت هم بخیر. په دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیپ. د طالبانو خپل منځي اختلافات. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی وایي د ښځو په تړاو د ملاحبة الله ځینې فرمانونه منطقي نه دي. د طالبانو پر وړاندې د مسکو سیاست. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په هکله خبرو ته لا وخت شته دی. فرانس پریس وایي چې افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د وجې کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړې. په پاکستان کې د ناامنیو دوام. 3 وسلوال له پاکستاني پوځ سره په نښتې کې وژل شوي. او په ایران کې د اقتصادي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړي. بشپړ خبرونه. ټلګراف ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د طالبانو د غایب مشر ملاحبة الله اخندزاده لخوا د ښځو ځپلو پر سر د دغې ډلې د چارواکو ترمنځ اختلافات ډېر شوي دي. نوموړې ورځپاڼې د شنبې ورځ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د دغې ډلې د مشر ځینې فرمانونه منطقي نه دي. د طالب چارواکي چې نوم یې په راپور کې نه دی لیکل شوی ویلي ګڼ صادر شوي فرمانونه د ښځو د کنټرول په هکله دي او ځینې ان منطقي نه دي. همداراز په دغه راپور کې د ښځو پر وړاندې د دغې ډلې د مشر پر سیاستونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نیوکې ته اشاره شوې ده. ستانکزي دا نیوکې څه موده مخکې کړې وي. ویلي وو چې هر مشر، والي، وزیر یا امنیه قومندان د خلکو په منځ کې ژوند نه کوي او په وینا یې پوهیږي چې له خلکو منزوي شوي او حکومت به یې اوږدمهاله نه وي. که څه هم نوموړي طالب چارواکي په مشخص ډول د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ظاهرا یې موخه ملاحبة الله دی. ورته مهال د طالبانو دفاع وزارت یو چارواکي هم د دغې ډلې په منځ کې د خپل منځي اختلافاتو د ډیریدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د دفاع وزارت د دغه چارواکي د څرګندونو پر بنسټ د دې ډلې ډیری لوړپوړي غړي احساس کوي چې له دولت څخه ګوښه شوي دي. په همدې حال کې افغان میرمنې وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو د دوی پر ژوند هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې مخکې هم طالبانو د لوړپوړو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکو وایي چې دا هیواد تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره کومه پریکړه نه لري. تاس خبري اژانس د یکشنبې ورځ د رودینکو په حواله راپور ورکړی چې د روسیې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر دوام لري. دغه په وینا د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو قانوني لارې به د روسیې او دغې ډلې په تعامل په ځانګړې توګه د اقتصادي په برخه کې مهمه انګیزه ورکړي. د روسي چارواکي ویلي چې مسکو له طالبانو سره د دوه اړخیزو مسایلو په هکله د خبرو اترو لپاره ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې مسکو به ډیر ژر د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو نوم لرې کړي. روسیه طالبان په رسمیت نه پیژني، خو په تیرو 3 کلونو کې له دغې ډلې سره ښې اړیکې پاللې دي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په تیرو 3 کلونو کې ډیر شمېر افغان میرمنو او نجونو له زده کړې او کار څخه د محرومیت له کبله کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړې ده. نوموړي خبري اژانس د یکشنبې ورځ د هیواد یو شمېر سوداګرو میرمنو په حواله لیکلي چې هغوی هڅه کوي څو د خپلو کورنیو لپاره اړتیاوې پوره کړي. یوه له دې میرمنو څخه زینب فیروزي ده چې د غالیو اوبدلو له لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ کوي. میرمن فیروزي لسګونه هغه میرمنې او نجونې چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او یا هم د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو محرومې شوي دي په دې کوچنۍ کارخونه کې پر کار ګمارلي دي. د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو کار د پام وړ کم شوی دی. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په حواله راغلي چې له طالبانو له واکمنۍ مخکې ښځو د دولتي سکتور د کارکوونکو 26% برخه جوړوله چې دا مهال 0 ته راښکته شوې ده. د نوري په وینا له دې ننګونو سره سره طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې خونه کې د کوچنیو کارخونو د ثبت شمېر ډیر شوی دی.
د دې ټولو سره یو شمېر مېرمنې چې په دې کوچنیو کارخونو کې کار کوي وایي عاید یې د خپلو کورنیو اړتیاوې نه پوره کوي. د یادونې ده چې پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د ښځو پر زده کړو او کار شدید محدودیتونه ولګول. دې محدودیتونو هغه کورنیو ته چې ښځې سرپرستانې وي ډېر زیان رسولی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې د دغه هېواد له پوځیانو سره په نښته کې 3 وسلوال وژل شوي دي. سچ ټي وي د یکشنبې ورځ راپور ورکړی چې دا نښته د راولپنډۍ ښار په چاکرې سیمه کې شوې ده. د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو یو ویاند ویلي چې وسلوالو په راولپنډۍ کې د یو لوی برید د ترسره کولو پلان لاره. دغه په وینا له وژل شویو کسانو څخه یوه اندازه چاودېدونکي توکي د ځانمرګو واسکټونه، وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه شوي دي. نوموړي پاکستاني چارواکي زیاته کړې چې له امنیتي ځواکونو سره تر نښتې وروسته 2 وسلوال په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا وسلوال د کومې ډلې اړوند وو. د یادونې ده چې دا مهال ټي ټي پي او بلوچ بېلتون غوښتونکي د پاکستاني پوځ پر ضد جنګیږي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي وایي چې مشهد ښار به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 28مې غونډې کوربه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې لیکلي چې دا غونډه به د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په مشرۍ جوړه شي. دغه په وینا دا سازمان د پرمختیایي هېوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه پخوانۍ لاره ده چې د سیمه ییز اقتصادي پرمختګ هڅونه یې په اجنډا کې شامله ده. نوموړي ایراني ډیپلوماټ ویلي چې تهران په 2024 کال کې د دغه سازمان د 28مې دورې مشري په غاړه لري. دا 2مه نړیواله غونډه ده چې د روان لمریز کال په اوږدو کې په ایران کې جوړیږي. څو میاشتې مخکې ایران د اسیا د همکارۍ سرمشریزې د 33 غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربهتوب کړی و. د یادونې ده چې اوس مهال 28 هېوادونو د اقتصادي همکاریو سازمان غړیتوب لري. دا سازمان د اقتصاد، پراختیا، سوداګرۍ او چاپیریال په برخو کې فعالیت کوي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.